نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلوا واشربوا ولا تسرفوا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن من الإسراف أن تأكل كل ما اشتهيت آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وبعد زما محترم مسلمانانو د قدر او احترام وړ لیدونکو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زمونږ د خپرونې نننۍ موضوع هغه د اسراف په اړه ده. اسراف حکم څه شی دی او د هغې ضررونه څه شی دي؟ په لومړي قدم کې د اسراف دپاره یو تعریف. علما کرام د اسراف دپاره دوه تعریفه ذکر کوي. بعض علما فرمایي اسراف عبارت دی د مال مصرف کول په هغه ځای کې چې د شریعت په خلاف وي. په دې معنی یو کس الله تعالی مال ورکړی دی هغه په داسې ځای کې استعمالوي، په داسې ځای کې مصرف کوي چې هغه د شریعت سره په ټکر کې دی، نو دې ته هم اسراف ویلی کېږي. او بعض علما فرمایي اسراف عبارت دی د مال د مصرف کولو نه اگر چې په هغه ځای کې چې د شریعت سره په ټکر کې نه دی لیکن د خپل د حد نه زیات مصرف کول، نو دا هم د اسراف یو تعریف دی. دوهم د اسراف حکم دی. اسراف د شریعت د نظره حرام دی او په دې باندې د الله جل جلاله په کلام کې چې قرآن کریم دی او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې ډېر نصوص موجود دي چې د هغې نه په ښکاره باندې دا معلومیږي چې اسراف کول حرام دي. لکه الله جل جلاله فرمایي کلوا واشربوا ولا تسرفوا، تاسې خوراک وکئ او تاسې څښاک وکئ، ولا تسرفوا لیکن تاسې اسراف مه کوئ. په دې آیات کې الله جل جلاله اسراف منع کړی دی او د الله رسول صلی الله علیه وسلم د اسراف تعریف داسې هم ذکر کوي ان من الاسراف ان تأکل كل ما اشتهیت، چې اسراف دې ته ویل کېږي چې انسان د هر څیز خواهش لري د هغه نه استفاده وکاندي. کم شي ته چې خواهش راځي د هغې خوراک کول، د خپل خواهشات پوره کول، دا هم د اسراف یو تعریف او یو جز ګڼل کېږي. دوستانو موږ تاسې مخې ته اختر لرو. په اختر کې د اسراف هغه ترتیب یا څرنګه موږ تاسې ګورو چې موږ تاسې په ټولنه کې د اسراف هغه کارونه ترسره کېږي. د اسلام دین یو مقدس دین دی، هغه د خوشحالۍ مخالف نه دی. اسلام موږ د دین نه منع کوي چې موږ د ښه لباس واغوندو، د ښه لباس نه نه منع کوي، د ښه خوراک او د ښه څښاک نه نه منع کوي، خو د حد نه تجاوز کول منع کوي. په دې معنا باندې چې زما په کور کې 7 او 8 قسمه غذاګانې تنظیمیږي، هغه برابریږي د هغې نه کله پوره استفاده وشي او کله ونه شي. نو دغه غذا چې کور کې 15 قسمه 8 قسمه 7 قسمه غذاګانې موږ ترتیبوو د خوراک دپاره او بیا د هغې نه پوره استفاده نه کوو، خوراک نیم کوو او نیم ایسه اچوو او هغه د یو فقیر مسکین په خدمت کې هم نه راځي، خپله هم ترې استفاده نه کوو، نو دغه عمل ناروا عمل دی، د دې نه ځان ساتل پکار دي. دوهم په لباس کې اسراف کول دي. دا منګ یو جوړه لباس که د اختر دپاره وکړو مشکل پکې نشته دی، په دې شرط چې د اقتصاد سره برابر وي. اوس که یو کس 15 جوړې 6 جوړې 10 جوړې کپړې او جامې او کالي ځان ته کوي، در حال چې په څنګ کې یو مسلمان فقیر ورور دې ته ضرورت لري، نو دا نامناسب عمل دی او د دې نه ځان ساتل پکار دي. یا موږ تاسې په دې اخترونو کې ګورو
دا مختلف میوه 10 قسمه واته قسمه میوه مسلمانان اخلي دغه اسراف په دې معنی باندې دی چې د دې ترڅنګ د فقیر او د مسکین حق پکې نه ادا کیږي او د دې یو لوی ضرر دا دی چې هغه ورونه هغه کسان چې اقتصاد برابر دی هغوی خو به دا شی اخلي د خپل په اقتصاد باندې ولی هغه ورونه هغه کورنۍ او هغه فامیلونه چې هغوی اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي فقیران دي یتیمان دي کونډې دي نو هغوی ته دغه میوې مهیا نه دي دغه سهولات او دغه مختلف نوع غذاګانې هغوی ته برابر نه دي نو هغوی د دې نه استفاده نشي کولی چې کله برابر نه دي هغوی ناچاره کېږي تر څو په یو داسې عمل باندې چې یا په غلا باندې یا په اختطاف باندې یا په یو طریقې بلې ناروا باندې پیسې لاسته راوړي تر څو دغه مختلفه میوې هغوی هم ځان ته برابر کړي نو د همدې وجې نه احتیاط په دې کې دی تقوا پرهیزګاري په همدې کې ده چې موږ د خپل د ضرورتو مطابق هغه غذاګانې ځان ته برابر کړو خوراک څښاک او نور میوجات لباس د ضرورتو مطابق اوس که موږ دغه اسراف وکړو د اسراف ضررونه څه شی دي کم مشکلاتو سره موږ مخامخ کېږو په لنډو الفاظو کې اول اسراف کول کم کس چې اسراف کوي دغه کسانو سره الله جل جلاله مینه محبت نه کوي قرآن کریم کې الله متعال فرمایي ان الله لا يحب المسرفين او بځکه الله فرمایي انه لا يحب المسرفين الله جل جلاله د اسراف کوونکو سره مینه او دوستی نه کوي دوهم اسراف کوونکي قرآن کریم د شیطان ورونه معرفي کړي دي ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین یقینا اسراف کوونکي د شیطان ورونه دي دریم ستونزه یا مشکل او ضرر د اسراف دا دی چې کله یو انسان په اسراف کې عادت ونیسي دغه کس بیا مجبوره کېږي د پاره د چې هغه د خپل ژوند امور د خپل په خواهشه د خپل د خواهشاتو مطابق تنظیم کاندي او دغه عاید ورته کمی نو دغه بیا په اداري فساد باندې لاس پورې کوي په غلا باندې په اختطاف او په مختلفو طریقو باندې او څلورم دا دی چې دغه اسراف کله کېږي د دې په واسطه باندې د فقراو د مساکینو دغه کسانو سره چې کوم ښه ثروتمندان دي خو د اسراف کوي یو فاصله رامنځته کوي د دې په مابین کې یو جدایي رامنځته کوي چې دا یو نامناسب عمل دی نو په دغه وجه باندې د هر مسلمان دپاره ښه خبره دا ده پکار دا دی مناسبه او بهتره طریقه هم دغه ده چې په هر شي کې میانه روي وکاندي ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای خیر الامور اوسطها بهترین د کارونو هغه میانه روي ده نو په اقتصاد کې په خوراک کې په څښاک کې میانه روي کول پکار دي الله جل جلاله دې موږ تاسو ټول ته په دې باندې د عمل کولو توفیق را په نصیب کا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته